هغه سیز حرص ځان کې پیدا کوي چې هغه تاسو ته نفع درکوي. مقصد دا چې هغه اعمال، هغه افعال چې هغه انسان ته په آخرت کې نفع ورکوي د نفع سبب جوړیږي. اصل کې هو حرص کول دا صحیح نه دی، لیکن د دنیا په معاملو کې چې انسان د مال دولت حرص کوي او دغه رنګ د شهرت حرص کوي، دا حرص کول دا په احادیثو کې منع راغلی دا. ځکه الله جل شانه چې انسان له صبر کړي په هغې باندې صبر شکر ویستل فکار دی، د صبر او استقامت نه کار اخیستل فکار دی. ځکه عزتمند ورونو د انسان حرص دنیا کې نه ختمیږي. انسان ته چې څومره هر څه هم په لاس راځي دا به وایي چې نور هم ماته راشي. ځکه انسان ډېر زیات حریص دی. نو انسان ته چې څه هم دنیا کې ملاو شوي په هغې باندې صبر استقامت پکار دی. ځکه دنیا کې داسې څوک هم نه پیدا کېږي چې هغه دا دعوه وکړي چې زما ټول خواهشات هغه پوره شوي دي. د خواهشاتو مثال هغه په شان د زنځیر دی چې یو بل پسې تړلی شوی وي. که یو انسان سره دنیا کې سیکل وغیره وي، هغه به د ګاډي د موټر سیکل چې کوم دی هغه خواهش کوي. که چا سره سیکل ورسره هغه به د ګاډي خواهش کوي. دغه رنګ که چا سره ګاډی هغه به نور غټ خواهش کوي. یو انسان دی هغه په تامبو کې اوسېږي، هغه به د کور خواهش کوي. که یو انسان په کور کې اوسېږي هغه به د بنګله بولډینګ چې کوم دی خواهش کوي. دا خواهشات یو بل پورې تړلی شوي دي، دا خواهشات نه پوره کېږي. او حدیث شریف کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که چېرته بني آدم ته د سرو زرو یو غونډۍ میلاو شي نو هغه به بیا هم وایي چې ماته یو بله هم میلاو شي. که دته بله میلاو شي دا به د درېمې هم تمنا کوي، آرزو به کوي. ځکه دا بني آدم ډېر زیات حریص دی. د ده خېټه چې کوم دی هغه نه ډکېږي، خو هله به ډکېږي عزتمند ورو چې کله انسان قبر ته لاړ شي په قبر کې به د خېټه چې کوم دی هغه د خاورې نه ډکېږي. که د انسان خېټه دنیا کې ډکېږي هغه د څه نه ډکېږي عزتمند ورونو؟ هغه د صبر او د استقامت نه. چې انسان په هر شیز باندې صبر وکړي، شکر ادا کړي، د انسان زړه ته چې کوم دی سکون میلاویږي. نو عزتمند ورونو حرص کول دا صحیح نه دی، لیکن که یو انسان هغه په دیني کارونو کې حرص کوي، مثلا یو انسان دی هغه بل انسان لره په یو نیک عمل باندې وګوري چې بل انسان هغه نیک اعمال کوي، شپه ورځ چې کوم دی د قرآن کریم تلاوت ته ناسي، نوافل تهجد کوي، دی هم زړه کې آرزو تمنا وکړي چې کاش الله جل شانه ماته هم داسې توفیق راکړي چې زه هم داسې نیک اعمال وکړم. داسې حرص چې کوم دی هغه صحیح دی او داسې حرص الله جل شانه ته ډېر زیات خوښ دی. الله جل شانه قرآن کې فرمایي فاستبقوا الخیرات، تاسو نیک کارونو ته چې کوم دی مخکې والی وکړئ، یعنې کوشش تاسو وکړئ چې د یو بل نه په نیکو اعمالو کې مخکې شئ. او عزتمند ورونو په نیکو اعمالو کې حرص کول دا جذبه په صحابه کرامو کې ډېره زیاته وه. ځکه صحابه کرام به هر وخت دا کوشش به د هغوی چې موږ نیک اعمال وکړو، نیک اعمال وکړو، زموږ په اعمال نامه کې نیک اعمال ولیکلی شي.